ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې کله وفات کېدو نو د ځنکدن په وخت کې خپل بچی راوغوښتل ټول، او دا ورته ویل چې یا بنیه اذکروا صاحب الرغیف، ای زما بچو د یوې روټۍ والا یو سړی رایاد کوي. ثم اغمی علیه، بیا د ابو موسی اشعری رضی الله عنه باندې بیهوشي راله، ځکه تکلیف پې ډېر و. نو فلما افاق، کله چې دا په هوش کې راغی نو دې بچو ورته ویل چې بابا جانا ومن صاحب الرغیف، تا خو د دې بیهوشۍ نه مخکې موږ ته د یوې روټۍ والا سړي ذکر وکړو، دا څوک دی دا سړی، ته موږ ته څوک یادی؟ نو ابو موسی اشعری رضی الله عنه ورته وفرمایل یو سړی ووایي په بني اسرائیلو کې او عبد الله 70 سنه، راهب د الله رب العالمین او یا کاله بندگی ولا کړی و. او دا راهب چې و دا به د خپل کلي ته په کال کې یو ځل را کوزېدو راته به، او دا به نور په خپله صومعه کې دا ناستو بندگی به یې کوله. نو دا د دې اویا کاله بندګۍ کولو نه پس چې کله د خپل ځای ته خپل کور خپل ښار ته راغی نو په دې وخت کې دې یوه زنانه ولیده، او دغه زنانه د هغې سره محبت پیدا شو، په زړه کې د هغه عشق پیدا شو. نو فضل معها 7 ایام، د هغې سره 7 ورځې په بدکارۍ کې تېرې کړې، والعیاذ بالله. کله چې ورسره 7 ورځې تېرې کړې نو دې سړي ته پته ولګېده چې لکه تا خو د الله رب العالمین او یا کاله بندګي کړې وه، دا ته په کوم جرم کې اوس واقع شو؟ راهبه تا خو بندګیانې کړې وې، عبادتونه به دې کړي وو، تا به صدقې ورکړي، تا خو ډېرې بندګیانې کړې. نو 7 ورځې پس دا د هغه ځای نه راووتو، را روان شو د یو صحرا په طرف باندې، په دې نیت چې چېرته توبه وباسه. انتهایي خفه و. په دې حدیث کې داسې راځي چې دې راهب به قدم نه اغوستو مګر دې به د الله رب العالمین دپاره یوه سجده لګوله چې الله رب العالمین معاف مې کړو. دې سړي مزل وکړو، تقریبا 3 ورځې مزل یې وکړو، او انتهایي وږی شوی دی. په یو ځای کې یو بل راهب دی او هغه 12 فقیرانو ته روټۍ پخوي او ورکوي ورته. نو ده چې دا خلک ولیدو نو د خلکو منځ کې ځان ورویشتو چې وږی یم، دا سر روټۍ به ما ته هم راورسي. په دې کې دا یو راهب راغی چې کله تقسیم وشو ده ته هم پکې روټۍ راورسېده. یو راهب راغی، یو مسکین او فقیر راغی او دې راهب ته وایي چې تا خو نن ماله زما حق رانه کو. هغه راهب ورته ویل چې زه هره ورځ 12 روټۍ پخومه او تاسو 12 مسکینان فقیران یې وایي تاسو له در کوم، ما روټۍ 12 پخ کړي دي، تاسو ته در رسېدلي دي، او چې ماله چا روټۍ نه ده راکړې د اواز په دې کې اوچتېدو. نو اعلان یې وکړو چا خو 2 نه دي اغوستې، دې مسکین فقیر حق خو چا نه دی اغوستی. نو دا راهب چې دې 7 کاله بندګي کړې وه، په 7 ورځې په ګناه کې واقع شوی، په بدکارۍ او په زنا کې. دې دا روټۍ دې خولې ته نږدې کړې وه او دا یې راواغسته، را جدا یې کړه او ورګزار یې کړه چې دا واخلي. نو ابو موسی اشعري زموږ چې فماته من تلک اللیله، دغه راهب چې د 7 کاله بندګي کړې وه په دغه شپه باندې وفات شو. نو الله رب العالمین د اعمال راواغستل او وزن یې کړه. نو 7 کاله بندګي دا یې ورله راواغسته، د 7 ورځو چې کوم ده په بدکارۍ کې تېره کړې وه د هغې سره یې وزن کړوله. نو دا 7 ورځې پې درنې شوي، 7 کاله بندګي لاړه او ضایع شو. بیا الله رب العالمین د ده دا 7 ورځې بدکاري زنا دا یې وله راواغسته، او د دې روټۍ سره چې دا د خولې ته ورنږدې کړې وه او غږ یې اواز یې واورېد چې دا د پلاني مسکین حق دی او هغې ته یې ورګزار کړه. نو الله رب العالمین دغه روټۍ راواغسته او د ده د دې 7 ورځو سره وله وزن کړه. نو دا روټۍ پې درنه شو. په دې وجه باندې ابو موسی اشعري رضی الله عنه د خپلو بچو ته دا خبره کوي چې
چې لا تستهن بطاعة ولا تستهن بمعصیة. ای زما بچو یو ګناه هم وړه مه ګڼئ چې دا ګناه وړه ده، دا به ما ته ضرر رانکي، او یو د نیکۍ کار هم ورکوټی مه ګڼئ چې دا ورکوټی د نیکۍ کار دی، په دې به ما ته څه دومره زیات اجر دا میلاو نشي. ابو موسی اشعري د خپلو بچو